ته څه شي دپاره ځې پاکستان ته څه کار څه شی کوې مریض یم پوه شو لږ مریض یې هر سړی که هر څه مریضتیا لري دلته یوازې هغې خلکو ته اجازه ورکوي چې ډېر زیات مریضان ولري او کینسر مریض سخت مریض او نور هر چاته اجازه نه ورکوي هېوادوالو ته نه غوښتنه کوو چې تر هغې پورې د تورخم د دروازې د خلاصېدلو صحیح معلومات نه وي شوی څوک د ځان نه ستړی کوي او تورخم ته د راتللو کوشش نه کوي تورخم دی امن و امان دی دې خواته مجاهدین ولاړ دي هغه خواته پاکستان فوجیان دي او خیر خیرت دی پخوانی عادي حالت دی هېڅ هم نشته دا څوک غواړي چې اخوا تورخم نه اخوا واوړي کاکا ښایي جوړي مریض ګویا ورته داسې مریض دی او ته څه غوښتنه کوې د پاکستان د حکومت نه د طالبانو د اسلامي امارت نه چې دا لاره خلاصه شي څنګه به شي په دې باره کې خوشحالي به شي ټول به خوشحاله شي ټول خلک خوشحالېږي خوشحالېږي په دې باندې دا خلک دا لاره پوره وکړي دا کار کوي خوشحالي کار کوي دغه مریضانانو ته خوشي شي خپل کار دغه سیاست دا امارت نه زموږ دغه سوال دغه مریضانان خوشي کړي دغه سیاست ناست دی او بګانې په هغه کار دی مریضانانو خبرې وکړي مریضانان بس خلاص خالي خپل خوشحالي بګیټ مو خوشحالي ان شاء الله پاک دغه الله تعالی دې خلاص کړي قاری صاحب ثابت الله سره د کابل ټکی کام یو مرکه لرو چې تاسو لیدو ته او اورېدو ته راګورئ قاری صاحب محترمه تر ټولو لومړی خو درته د افغانستان د خپلواکۍ او د ازادۍ مبارکي وایو او پوښتنه دا ده چې تاسو دلته تورخم ته راغلي یئ نو د تورخم حالاتو باره کې که راته خپل نظر ووایئ چې تورخم کې وضعیت څنګه دی او د تجارانو ګاډي او مالونه په دې لاره ځي راځي اوس هم پخوا په شان وضعیت هماغسې عادي دی او که څنګه وضعیت دی امن په نسبت سره اوس الحمدلله امن ډېر تورخم کې مشکلات چې کوم دي د ګاونډي هېواد چې کوم سلوک دی د افغانستان اوس د افغانستان د اسلامي امارت سره خبرې روانې دي انشاءالله چې الله پاک به دا ټول مشکلات چې څومره دي دلته د مریضانو مشکلات دي او د عامو خلکو پاسپورټ ویزه ونه لري نو اجازه نه ورکوي د دې خوا نه صرف اوس وخت کې پاکستان چې کوم خلک دلته راغلي کار یا روزګار ته دوی ته اجازه ورکوي چې پاکستاني پاسپورټ ورسره کړي او افغانانو ته اجازه نه ورکوي بل په مریضانو کې د ورځې 15 مریضان دوی پرېږدي هم چې کینسر یا د زړه تکلیف نور شاته دوی اجازه نه ورکوي په دې کې زموږ ستاسو مشران چې کوم دي لګیا دي منډې وهي خبرې کوي سفارت دپاره سفیر هم راغلی دی د افغانستان ته پاکستان دوی سره خبرې روانې دي انشاءالله چې الله پاک به دا مشکلات ټول سره حل کړي او الله پاک به د ټولو مسلمانانو چې څومره دي په افغانستان کې د افغانانو دا چې دی الله پاک په لاره کې خلکي خبرې انشاءالله چې روانې دي دلته مسؤل څوک دی امیر صاحب ځان راکړی طيب الله پاک یې موږ به دا مسؤل دي دا مرګري راوړو کې دوی سره مخکې چې کوم سلوک و د افغان حکومت چې کوم مجبوري د هغې په نسبت سره اوس انشاءالله چې موږ سره څه ناڅه ګزاره کوي دا چې کوم تاسو ته مې دا مشکلات دی الله پاک دې دا مشکلات زموږ او ستاسو د مشرانو زموږ هلو ځلو په وجه باندې الله پاک دې دا قاری صاحب محترمه موږ چې راتلو په لاره کې موږ ولیدل چې ځینې خلک او د کوشش کولو چې دې خوا راشي او اخوا ته واوړي پاکستان ته واوړي
نو شاید په دې کې به مریضان هم عام خلک هم وو نو دې خلکو ته ستاسو څه پیغام دی چې راشي که را نه شي دلته اوس موږ په تورخم کې وینو چې ځینې خلکو ټرسټ جوړ کړی کوشش کوي چې اخوا ته واوړي چې تورخم کې ورته دې اخوا ته وختو اجازه شته که نه او چا سره چې پاسپورټ شته هغه پرېږدي که نه پرېږدي نو څوک چې زمونږ دا غږ اوري نو زمونږ خبرې ته څوک غوږ دي زمونږ چې دلته دا کوم مشکلات ګورو څو پورې چې سفارتي اړیکې د خلکو سره برابرې شوي نه او مشکلات حل شوي نه د مشرانو د خوا نه باید امارت دې په خپله اعلان وکړي د تورخم دروازه خلاصه شي او کوم کار باندې یا پاسپورټ یا کارت هر څه خبره چې مشران وکړي او هغه بیا مشران اعلان وکړي چې یاره په دې کارت باندې یا په پاسپورټ باندې تاسو لاړ شئ نو اوس چې څوک راځي هسې ځان په تکلیف کېدو ته لاره نه ورکړي افغانانو ته تاسو ته ما مخکې خبره کې ویل چې صرف پاکستانی پاسپورټ چې څوک ولري هغه پرېږدي نور د افغانانو دپاره هېڅ قسمه اجازه نشته بغیر د مریض نه او مریض هم چې بیخي عاجل مریض پرېږدي اوس بعضې وخت کې دلته مریضان راشي خواران زنانه یا سړی او یو زنانه او یو سړی پرېږدي یا کوم مریض یو په یوازې نورو سره نه پرېږدي نو دلته دا مشکلات شته او مریضان هم داسې مریضان چې دا د چا د زړه تکلیف یا کینسر نه وي نو دا نور عام مریضان دې نه راځي هسې دې تکلیف نه کوي څوک وایي چې د ګردو تکلیف نه دې څه وایي خو هسې دلته خلک سره په عذابوي ځان هم په عذاب کې مصارف هم وشي د هغې نه چې کور کې پراته وي په ارام او په سکون کې وي مننه قاري صاحب